یو مشکل چې نن سبا زه هر یو کس کې ګورم تقریبا هغه دا دی چې یو کار شروع کی سر ته نشي رسولی یا یو کار شروع کول دپاره ډېر زیات وخت ورکوي سبا به وکړم سبا به وکړم او دا په روانشناسي کې دته پروکرسټینیشن وایي چې دا یو یو مرض دی که ته دا مرض لري نو جدي علاج یې وکړه لیکن زه غواړم تاسو دوه طریقې وښیم چې څنګه په کم وخت کې ډېر شی د دنیا کې لاس سره وړئ که هغه درس دی ډېر ولولئ ډېر یې ووایئ که هغه یو کار دی ډېر نتیجې ته ورسئ ته ځان پوه کړه چې څنګه بعضې کسان دي چې هغوی په همغه 40 ساعتو کې ډېر کارونه کوي 4-5 کمپنیګانې باندې فکر کوي مخکې وړي زرهاو کارمندان لري ما په ایلن ماسک هم فکر کوم چې څنګه یو انسان سپیس ایکس تسلا نیورالینک همچنان سولر پانل چې کوم کمپنی لري بورینګ څونه غټ غټ کمپنیګانې په شمول د اوسنی ټویټر مخکې وړي حتما د دوی خلکو څه کرامات خو به وي که نه کرامات یعنې عادي خبره کوم میتود خو به وي چې دوی کارونه خپل مخکې وړي نو ما مطالعه کړل بیل ګیټس او ایلن ماسک او همداسې نور کوم کسان چې واقعا د خپل ژوند نه کم وخت ډېره ګټه اخیستې ده د هغوی دوه میتوده ما پیدا کړل او همچنان علي ابدال نور چې کوم په دې بحث کې ایکسپرټ کسان د پروډکټیویټي کې هغوی نه هم دا معلومات راټول کړل ما هغه دوه دي ته یو کار فقط په دوه ډوله کولی شي یا نتیجې ته وګوري او یا وخت ته ورکړي ما محمد نجات سره خبره کوله چې هغه قرآن په 6 کالو کې حفظ کو لیکن بعض دا د 6 کالو کې حفظ کو دونه وخت ونیو نه بعض دا چې حفظ کو ځکه په همغه وخت کې هغه هم دعوت یې کو هم په آکسفورډ یونیورسټي کې ماسټري کوله هم په سیپین کې درسونه ورکول هم په پوهنتون کې استاد بیا هم قرآن سره حفظ کو میتود څه شی و طریقه څه شی و دغه دوه طریقې استفاده کا ان شاء الله ته به ډېر زیات کامیابی ځان باندې پوه شه چې کوم طریقه تاته مفید ده اول یا دویم مثال در کوم ته غواړې انګلیسي ژبه زده کړې ته وایې چې زه هره ورځ 100 لغات زده کوم دته وایي ریزلټ بیس میتود چې ته یو ریزلټ پسې نتیجې پسې ګرځې چې زه 100 لغات د ورځې زده کوم دا ستا نتیجه ده که کله د 9 لغات هم زده کړل ته یو قسم پښیمانه سبا باندې بیا نتیجه نشي ورکولی یعنې ډي موټیویټ شي ډېر خوشحاله پرې نه بله ورځ 10 لغات زده کړو ما خو 100 تارګېټ کړي وو بیا هم دمسې نه پاتې کېږي یا ته زه سبا ته به زده کړم ماسپښین کې د وخت ورکړی زه ماښام کې به زده کړم سهار کې به که ته داسې کارونه کوې بیا دا طریقه تا ته نتیجه نه ورکوي ته دویم طریقه استفاده کړه دویم طریقه څه دی ته ووایه چې زه هره ورځ د ماښامه 8 بجې 1 ساعت انګلیسي ته ورکوم که ته انګلیسي مې زده کړه او که زده نه کړه 1 ساعت زه انګلیسي لولم او یقین په خدای وکړه چې کوم وخت کې ته دغه طریقه استفاده کړې ځان باندې فشار راوړي چې یو لغت دې زده کړو 100 دې زده کړل 200 زده کړل لیکن هغه وخت ورکړو دته وایي ټایم باوند میتود یعنې هغه وخت دې ورکړی انګلیسي ته مطمئن شه چې ته به انګلیسي زده کړې که ته غواړې خپل اولادونو ته درس ورکړې ته سهار به ورکوم ماښام ورکوم پاتې کېږي نه وخت ته انتخاب کا او فکس همغه وخت کې نور هېڅ هم مه کوم دې باندې کښېنه که بیخي ته سفر باندې هم وې او یو ورځ سفر باندې هغه وخت کې اولادونو ته زنګ ووهه په همغه شي باندې فکر وکړه دغه میتود ما د ډېر کامیابه خلکو سره په شمول د ذاکر نایک دا میتود استفاده کوي محمد حجاب دا میتود استفاده کوي ایلن ماسک دا میتود استفاده کوي بیل ګیټس دا استفاده کوي علي ابدال دا استفاده کوي او زه په خپله هم که غواړم یو کار وکړم نو زه ته وخت ورکوم نتیجې پسې نه ګرځم که ما خو د یو لغت په وخت کې زده کړو او که زر مې زده کړل نو ته په ځان باید پوه شي چې په کوم سیستم باندې ته مخکې تللی شي ته په نتیجې باندې مخکې تللی شي او که په وخت باندې مخکې تللی شي چې هر یو د پیدا کړو بیا مخکې لاړ شه تا نه به لکه کارونه نیم پاتې نه وي هر کار به د یو ځای ته رسېدلی او مخکې به ځې یو بل طریقه زه خپله کاروم ما ورځ ورکړې ده که ته مختلف کارونه لري مثلا پوهنتون لري یا مثلا یو ځای کې کار کې بل ځای شخصي تجارت لري قرآن حفظ کې نو ورځ ته ورکړه یکشنبې دا کار کوم دوشنبې دا کار کوم سهشنبې دا کار کړی ده خوبي به څه وي که ته په منځ کې یو فکر ته راځي ته وایې دا کار زه یکشنبې ته کوم ځان سره ولیکه کېده اخري میتود دا ما هدف دا دوه میتودونه تاسو ته تشریح کوم لیکن زه کې انشاءالله که ته یو شی نه لیکې نو ستا مقصد دا دی چې هغه تا نه باید هیر شي او صرف نظر شي لیکل داسې دی چې تا یو لیونی سپی نیولی زنځیر دې پکې واچو نو ډېر مهم دی چې تا سره باید یو کتابچه وي باید موبایل دې سره وي چې هر نظر ورته راځي هر شی دفعتاً ځان سره نوټ کړه ته باید د ورځې ټو ډو لیست ولري باید ته د هفتې ولري ته باید د میاشتې ولري او هر یو ته وخت انتخاب کا هر یو موضوع ته انشاءالله کامیابه دی د دې میتود مثال درکوم کس جیم ته ځي زه باډي جوړوم هغه ګوري باډي نه جوړېږي
نو د په بیا مایوسه کیږي چې اوس زه هر ورځ جیم ته ځم مهم دی باډي جوړیږي که نه جوړیږي بدون د شک چې وخت زما سره ته باډي جوړیږي. نو دغه میتود ډېر نتیجه ورکړې ده. ته وګوره تا ورته کوم کار کوي او هماسې انشاءالله مخکې لاړ